د وردګو ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت نرخ ولسوالي تر سختو جګړو او نښتو وروسته د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د وردګو والي عبدالرحمن طریق زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له څو ورځو راهیسې پر دغې ولسوالۍ پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړي وو چې د نوموړي په خبره تېره ورځ ناوخته د سیمه ییزو چارواکو لخوا د جوړجاړي په ترڅ کې د دې ولسوالۍ کنټرول طالبانو ته سپارل شوی دی. د بده مرغه چې پرون د یو سازش په نتیجه کې طالبانو دغه ولسوالي ونیوله او داخل سوله امنیتي ځواکونو تاکتیکي په شاتګ کړی دی او د طالبانو د دغو بریدونو په نتیجه کې ولسوالۍ ته هم متاسفانه زیانونه اوښتي. نوموړی زیاتوي چې په دغو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو کره شمېرې یې نه دي په ډاګه شوې. بلخوا وسلوالو طالبانو تایید کړی چې دغه ولسوالي تر سختو جګړو او نښتو وروسته نیولې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نښتې په ترڅ کې یې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او د غرض یوه اندازه سپکې او درنې وسلې او پوځي وسایل هم د دوی لاس ته لوېدلی دي. په ورته مهال ملي دفاع وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونو له یادې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی خو سیمې ته تازه دمي کمنډو ځواکونه رسېدلي او ډیر ژر به د دې ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د وردګو ځایي اوسیدونکي او قومي مشران هم دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او خبرداری ورکوي که مرکزي حکومت د یاد ولایت ته پاملرنه ونه کړي ښایي نورو ولسوالۍ هم له ورته برخلیک سره مخ شي. نو د اراکینو دولتي اراکینو توجه ډیر زیاته ولسوالیو ته نه وي نو همدغه لامل دی ګرځي چې جګړه ورو ورو خپله د ولایت مرکز ته راورسیږي او د ولایت مرکز نه بیا په کابل باندې ډیر منفي اثرات او شمالي ولایتو باندې هم منفي اثرات غورځولی شي. ناامني روانه ده، اوس هم پکې ناامني ده، وضعیت نارمال نه دی. زموږ غوښتنه هم د جنګ د ښکلو غواړو نه ده چې نور اوربند وکړي او جنګ ختم کړي تر څو خلک په ارامه ساه وباسي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره جوخت د هېواد په ډېریو ولایتونو کې جګړو او نښتو زور اخیستی چې هره ورځ پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.